مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان او یومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 44 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سوال کوونکی د عذاب پوښتنه وکړه هغه عذاب چې هرو مرو واقع کیدونکی دی د کافرانو لپاره دی هیڅوک د هغه مخه نیونکی نشته د هغه خدای له لوري دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة پرښتې او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده فاصبر صبرا جميلا نو ای پیغمبره صبر وکړه غوره صبر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما دوی هغه ورځ لري انګیري او موږ نږدې وینو هغه عذاب په هغه ورځ وي چې کومه ورځ چې آسمان د ویلې شو مس غوندې شي او غرونه د رنګینو نه دافي شو وړوی غوندې شي او هیڅ یو صمیمي دوست د خپل صمیمي دوست د حال پوښتنه ونه کړي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه خپله میرمن خپل ورور خپله ډیره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه او د ځمکې د مخ ټول خلک په فدیه یعنې جریمه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي هېڅکله نه هغه خو به د لمبه شوي اور شغلې وي چې غوښه او پستوکی به سوځوي تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى په چیغو چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شای ګرځولی او مال جمع کړی او بنډل بنډل یې زیرمه کړي وي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون انسان کم حوصله پیدا کړای شوی دی کله چې پر کړاو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه ښېګڼه ور په برخه کیږي نو په بخیلۍ لاس پورې کوي خو هغه کسان له دې نیمګړتیا نه ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي تل د خپل مانځه پابند دي چې د هغو په مالونو کې د سایل او محروم یو ټاکلی حق دی هغه کسان چې د جزا او ورځ برحقه مني هغه کسان چې د خپل پروردګار له عذاب نه ویریږي ځکه چې د هغو د پروردګار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترېنه بېغمه وي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن
أنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هغه کسان چې د خپل شرمځایونو ساتنه کوي پرته له هغو میرمنو یا له خپل وینځو سره چې دوی د هغوی مالکان دي چې له هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ور باندې نشته. البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي همغوی له حده تیري کوونکي دي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين